نجیب الله شینواری سپیکس نا نړیوال جام 2022 دوه ټیمونه انګلند نیوزیلند معلوم شو. ګوره زموږ فیورټ څلور ټیمونه چې موږ یاد کړیو هر ټیم هغه نه وځي او مونږه انګلستان یاد کړو ورسره استرالیا دغه خو استرالیا کې کیمرون گرین چې دا ما ویلو چې اول نه باید ورته اوپننګ کې موقع ورکړي کور نه کړی دا یو ډایمنشن پلیران چې دي نو نیوزیلند د ټیم دی چې هغه هیڅ وکم نه چې دا بوزي او هغه همیشه هغه پتلی ګلی نه ځان سیمی فائنل ته رسي. بل طرف نه هندوستان پاکستان دا کلیر کټ چويس وګوره پاکستان را پاتې ساوث افریقا داس یو والا کنه چې سم زړه د خلاصه مګر هارد لک په دغه کې و چې هندوستان سره لوبه کې لس اوره کې هغوی اوس 15 رنزي چیس کول ورته پکارو څلور وکټې ډاون وي بیا هم پاکستان بایلودو. انډیا پاکستان ز پریشر دی مګر زیمبابوے سره نه حد ویرش بالونو باندې درې څلوېښت رنزي پکار دي او ته میچ بیلې I don't think چې پاکستان ټیم چې داسې لوبه کوي نو دا سیمی فائنل ډیزرف کوي ځکه سیمی فائنل د پاره باید هغه ټیمي چې هغه پریشر هینډل کولای شي مقابله کوي. نو دغه ځای کې صرف قسمت نه دی دغه ځای کې ستا ټیکنیکل او ټیکټیکل غلطي وه چې تاسې لوبه فینش نه کړه. هماغه وجه ده چې نن خلک کینولي چې تاسې ته دعاګانې وکړي. زه خو ګوره د کرکټ چوکي افغانستان ټیم زما فیورټ دا زما وطن دی دا د چا د پاره نه دی. باقی پاکستان ټیم زما دویم فیورټ ټیم دی. That's it. مګر دعاګانو ماګانو والا نه یم ځکه چې ته به راځې ټیکنیکل لوبه به کوې ټیکټیکل لوبه به کوې او ښه فیلډینګ به کوې ښه بالینګ به کوې خواري به کوې کوچز هلته دي کنسلټنټس دي پیسې اخلي نو چې دومره پیسې هغوی ته ورکوئ نو دعاګانې بیا تیشته غواړئ نو دې خاطر زه د دعاګانو والا نه یم. زه میچ ګورم یس ساوث افریقا نیدرلینډ لوبه ده ساوث افریقا چې دا که چېرته ون ډے ګیم وای سی ده خو T20 دی یو نیور نو چوکرز داسې ګراؤنډ کې ایډیلیډ دا ځای کې بیټینګ وکټه ده که ساوث افریقا همیشه پریشر وخت کې کار خرابېږي که کار یې خراب سو نیدرلینډ راواخیسته بیټ کړه پاکستان هیز ټو جسټ بیټ بنګلادیش لکه انګلینډ غوندې که دا کار یې ونه که بیا پاکستان به بنګلادیش خو بیټ کی هغې نه وروسته بیا به تاسې د پاکستانیانو او سپورټرانو پوه شوې تاسې به دعا کوئ چې زیمبابوے راپاڅېږي هندوستان وایي نو سکندر رضا پاکستاني ته به دعا کوئ چې سکور وکړي درته د شان ویلیمز درته څه توره وکړي کریګ ایرونز نور نو ګورو به چې څنګه چل کېږي لیټس سی هوپفولي چې